د آمو دریا نفتي حوزې اړوند قشقري سیمه کې د 2400 متر مکعب په ظرفیت سره د هغو زیرمو چارې په چټکۍ سره روانې دي چې په یاد سیمه کې د خامو نفتو زیرمه کولو په موخه جوړیږي. وروسته له هغې چې د آمو دریا په نفتي حوزه کې ګڼې نفتي څاګانې وکیندل شوې او د استخراج ورځنۍ سطح کې د پام وړ زیاتوالی راغی او هلته شته زیرمو د نفتو لپاره بسنه نه کوله، د 2400 متر مکعب په ظرفیت سره د 3 نویو زیرمو جوړولو چارې پیل شوې. د دغو زیرمو تر جوړېدو د مخه د نفتو موټرو بارېدلو په برخه کې خورا زیاتې ستونزې موجودې وې. په لوړه ارتفاع کې د ټانکرو پورته کېدل ستونزمن و چې د نویو زیرمو په جوړولو سره به دغه ستونزې هوارې او نفتو باروړونکو موټرو لپاره به اسانتیاوې رامنځته شي. د یادونې وړ ده چې د یادو زیرمو جوړېدو په برخه کې ګڼ شمېر هیوادوال په کار بوخت دي چې چارې به یې په لنډ وخت کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي.